د ژمي ساړه بادونه او ګرم ماهیان. دا د کوټې په ښار کې د کبانو د پیرپلور بازار جوینټ روډ دی. دلته د هوا له سړېدو سره د کبانو کاروبار رونق موندلی. سوداګر وایي د هیواد له نورو سیمو څخه دلته تر 15 ډولونو زیات کبان راوړل کیږي. ماهي کې خو یو سیمن دی د کراچۍ څخه راځي، فنګر دی د کراچۍ څخه راځي، نو ډمرا نو سلور دا چې دی د سکر څخه راځي، ټیک دی نه، اکشني پاپلیټ دی دا د سکر څخه راځي، نور کراچۍ والا پاپلیټ راځي. ماهي خو ډېر ښه شی په دې ژمي سړی وخوري، ډېر ناجوړي لپاره ښه دی. محمد کامران د کبانو د خوراک یو شوقي دی. دی هم په دې منډۍ کې د خپلې خوښې ماهي ګوري او کور ته یوړي. مانا ښه شی دی اور دا یخ کی نو نن دا سټال لرالم چې به یې دا څه ماهي کور دپاره به یوسم نو کشنان به مو خوري دا سرد موسم کې ډېر شی نو نن زما دغه اراده و مارکیټو خواته څه سبزي مې اخیستله نو دا ماهي مې ولیدله بابا دا ماهي به م کور ته یوس. د کوټې ښار پر پرنس سړک د کبانو د دغه مشهور هوټل پر نغري تل ګراکان راټول وي. کارګر غزني خیل وایي په ژمي کې د ماهي له غوښو سره د خلکو ډیره جوړوي. یخ کې ماهي خو داسې دی چې انرژي بوسټر ورته وایي دې ته د انرژي د وجې خلک ورته راځي. پوه شوې موږ ادرک لسن دا موږ تازه راوړو، تازه پیسټ کوو، دا ور اچوو او د هغې بعد شنه مرچ بهترینه شنه مرچ دا ور اچوو او د دې اول په دې کې کیدو په دې کې چې ماهي کیدو د هغې بعد بیا دا نورې مسالې ورته لګوو او زموږ خپله سیکرټ مساله ده دا موږ چاته نشو ښودلی. د کبانو د غوښو شوقیان دغه خواړه هم کورونو ته وړي او هم یې د هوټلونو په مجلسونو کې خوري. موږ سایمن ماهي چې هغه ډېر په شوق سره خورو او ډېر ښه ذایقه یې ده او ډېر ښه خوند یې دی. موږ اکثره دغه ماهي چې راسو دلته موږ خورو اکثره. سوداګر وایي کاروبار یې د کوټې سربیره د بلوچستان نورو سیمو ته هم رسېدلی چې په وینا یې ډیری خلکو ته یې د عاید زمینه برابره کړې ده. حمیدالله ستوری شیراني DW کوټه.